عزتمند ورونو په اعتکاف کې یو پیدا دال شوله چې انسان ته د لیلة القدر په شان ته بهترینه شپه د هغې هغه شرف ورته حاصلېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې یوې شپې لپاره ټوله میاشت چې کوم د اعتکاف ته ناست و. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رمضان مبارک په اول عشره کې اعتکاف وکړو، لیکن دا د لیلة القدر شپې ونه موندله. وی بیا یوه خیمه وه په هغې کې اعتکاف وکړو 10 ورځې، په هغې کې هم دغه د لیلة القدر شپه ونه موندله. نو وی بیا یې د خیمې نه سر رابار کړو او وی صحابو ته وفرمایل چې ما ته یو ویونکی راغلی، یعنې یو فرشته راته راغله او ما ته وویل چې ای د الله رسوله د لیلة القدر شپه هغه په آخري د رمضان په آخري عشره کې ده. نو وی ای مؤمنانو که چېرته تاسو زما سره موافقت کول غواړئ نو د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف ته کښېنئ، دې دپاره چې تاسو دغه د لیلة القدر شپه راوړاندې کړئ. او بل هم محترم انسان ته په اعتکاف کې انتهایی زیات د ثوابونو موقع میلاویږي، ځکه نور وخت خو انسان نه وزګارېږي، هر وخت کې انسان په دنیا پسې روان دی. خو کله چې انسان اعتکاف ته کښېني بیا د دنیا د کارونو عاجز شي، نور کارونه نشي کولی، نو بیا خامخا به چې کوم دی په جومات کې چې ناست د الله جل شانه عبادت به کوي، تلاوت به کوي، ذکر اذکار به کوي، دا شان نوافل به کوي، د شپې به تهجد کوي، چې په دې سره انسان د الله جل شانه محبوب جوړېږي. نو عزتمند ورونو دې نه دا هم معلومه شوله چې ټوله میاشت هم اعتکاف کولی شي، ټوله میاشت هم اعتکاف کولی شي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هم ثابت شو. او 20 ورځې هم اعتکاف کولی، 20 ورځې هم اعتکاف ته کېناستلی شي.